د زوی خو نن ډېر په ترس تېرېږي. یا لږه کتابي دې خوا راشه. ولې ترورې زویه؟ و کښېنه سړیه لاړه به شي. کښېنه. په منه وخته دی. یو بازي دوکو بیا به دواړه ځو. ټیک ده؟ واخله ترورې زویه یو کش دې واخله. د دې خوا نن من واخله که نه. نه نه اخوا که مړه دواله سړي او کش خو ته وڅښه که نه. اوسکه یریږي ولې؟ تش دی. زه نه څښم زبیره. یاره جمال خان دا ځل د غنمو د فصل څه مزه نه وه. صرف په بخار خو فصل نه ښه کېږي که نه. رښتیا وایې که نه ته خو ځمکې ته ډوسری نه اچې او چې کوم ځمکې ته سره وانه چې هغه څه ښه فصل وکړي. د انګریزي سره طاقت خو مې نشته او ډیراني سره خو ورته ډېره زیاته اچوم. خو د زیاتې ډیراني سرې سره فصل سوځي. جمال خانه د یو خبر نه دی خبروم. وایه څه خبره ده؟ هسې نه خاطر پې دروونکې. نه نه داسې به نه څه خبره یې چې زه به پې ستا نه خفه کېږم. پرون د پټي نه راتلم د سور کمر په سر د سلیم زوی زبیر او څو ملګري ناست وو. تاشې کو نو داسې د زبیر لومبی ځل خو نه دی. ورته پوره خبره خو وره که نه. په دې ډله کې ستا زوی جاوید هم د زبیر په خوا کې ناست و. جمال خانه ما هم څو ځله جاوید د زبیر سره اوپرا ځایونو کې لیدلی دی. ته پوه شوې جمال خانه؟ ټیک دی چې زبیر او جاوید د ترورې ماما زامن دي خو د زبیر دا کړه وړه ښه نه دي. هلکه جاویدیه دا جنس و زبیره خلک د پردو تور سره تپوس نه کوي. یاره فرب چې تم ډېر ساده سړی کور مالک دی ځان به نه پوهېږم. دا د نګین د کالج ملګری ده. زبیره زما ستا د خراب عادتونو نه دي خوښ. د څه شي خراب عادت؟ کتابي صاحب د څه خراب عادت؟ زبیره خپل مقام وپېژنه خپل حیثیت وپېژنه. ساده سړیه دا د لارې خبرې نه دي. راځه چې کور ته لاړ شو هلته به مې زه ترو تازیریم وکړم او هلته به نورې خبرې م وکړو. راځه زبیره ته ورځه هغه پلار دې راغی بیا به ګورو. ځه یاره یو خو ته د پلار نه ډېر زیات یېرېږي. زبیره ته کور ته لاړ شه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ځوانان په لارو کوڅو کې نه ودرېږي. یاره فرب چې کاږه جي څومره ځل مې ورته وویل چې کور ته ځو هغلته په لاره کې ایساره کوه. ته زه خپل کور ته ځه. جاویده بچې دا پلار داسې شکي سړی دی په نه څه خبره شک کوي. زبیر ستا د خپلې ترور زوی دی او زه به خور ته سره یم. مورې ترور ته مې ته ووایه که نه چې زبیر دلته نه راپرېږدي. وا زه درته څنګه ووایم او ولې په زبیر کې څه چل دی؟ د زبیر تپوس د بهر خلکو نه وکړې چې هغې څه وایي او بیا ستا دا نازولې مو سره کل شوی دی. بابالو زه څه وکړم؟ زه ته چېرته پټ شم؟ نه نو پټېږې ته ولې ته سره د زبیر قرضدار یې څه صفا صفا ورته ووایه چې دلته نور مه راځه بس. جاوید پلاره دا ته څنګه خبرې کوې؟ زبیر مو خپله وینه ده. چې په وینه کې مینه او شرافت نه وي نو نشته داسې وینې ته ضرورت. خو زبیر زما خوری دی. د خورۍ نه اول جاوید ستا زوی دی او ستا په خورۍ زما په زوی کې ډېر فرق دی. نو ته اوس په یو خاندان او په یو رشته کې بریدونه وکړئ. چې د حیا عزت خبره راشي نو خلک په یو کور کې هم دیوالونه ووایي. یوې مور په سترګو د خپل کور او خپلو بچو ته وګوره.
چیرې ما وی د زبیر د کوره بادولم څه غم پکار دی چې د فضول ګرځېدو نه منې شي. بس نوره کاره ته مه زیاتوه. وای ده ته لا وګورئ خلک د زامن ودونو ته څومره خوشحالېږي او دی وایي نور کاره ته مه زیاتوه. د زوی عمل ته دې کتلي دي؟ ولې زما زوی کې څه چل دی؟ نه هغه فرښته ده د هغه په لمن خو لمونځ کېږي، سبق ته نه وایي، څه کار روزګار ده ونه کړه، لوفر دی ټوله ورځ لوفري کوي. لا دله به څو خور لور ورکوي. سم به شي خیر دی. لا اوس به څه سمېږي. آخر دومره بې عقله به هم نه یي ښه. ښه ده چې ته وایې نو دا تریخ ګوډ به هم تېر کړمه. نو بیا زه هم اوس ځم او د خپلې خورځې نګین رشته غواړم. خبره واره خپل زوی نه درته پوښتنه کړې ده او که نه؟ هغه هم په هرې خبرې کې خپله مرضي کوي. نو ولې هغه به څه وایي؟ ساده ګلې په هرې خبرې کې ته نقطه وباسې. داسې یوه خبره درته کومه، جمال خان ته ته لور نه درکوي. پروین زما خور ده ښه او خور به زما خپله چرې مو نه غورځوي. یو په خود یې یو تعلیم یافته چینی ده، ستا زوی جډ جاهل لوفر ټوله ورځ لوفري کوي. که داسې خبرې نو زما زبیر خان له جینکۍ ډېرې او بیا چې زه د زبیر خان سره خبره وکړم که نه نو بیا وګوره ته. ښه ده که واده سره سړی کېږي نو یا بسم الله.